السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو که تاسو غواړئ چې د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ لوبه په خپل موبایل کې په ژوندۍ بڼه وګورئ په کمزوري انټرنیټ په فول ایچ ډي کوالټۍ سره، بلکې د هر ځای لوبې چې تاسو غواړئ په خپل موبایل کې وګورئ. د فوټبال نړیوال جام کتلی سئ، T10 لیګ کتلی سئ، د هر ملک سیریز چې په همدې اپلیکیشن کې په ژوندۍ بڼه ښودل کیږي تاسو کولی سئ چې په اسانه طریقه سره یې وګورئ. نو ډیره اسانه طریقه ده. که مو دا ویډیو خوښه سول ویډیو در سره لایک کړئ، که مو ډیره خوښه سوه د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو که تاسو په یوټیوب کې زما ویډیو ګورئ نو ما به د دې اپلیکیشن لینک تاسو ته لاندې په ډسکرپشن کې درکړی. ډسکرپشن څه شی دی؟ تاسو چې دا ویډیو ګورئ د ویډیو په دې خط باندې به کلیک وکړئ، لاندې به دلته ما ورته لیکلی چې د اپلیکیشن لینک به هم داسې په شنه خط باندې، نو تاسو چې په هغه باندې کلیک وکړئ ډایرکټ به براوزر ته ولاړ شئ. د براوزر څخه به دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او په خپل موبایل کې به انسټال کړئ. ما اوس انسټال کړی دی، زه تاسو ته پلی کوم. دغه اپلیکیشن دی، د دې نوم دی کریک پیکې. تاسو یې دغسې هم په ګوګل کې سرچ کولی سئ، دغسې هم درته راوړي، خو زه لینک تاسو ته درکوم. په لینک باندې ډېر په اسانۍ سره تاسو پیدا کولی سئ. په دې چې کله کلیک وکړئ اوس تاسو ته راوړي دا د T10 لیګ هم شروع دی، فیفا ورلډ کپ یعنې د فوټبال نړیوال جام هم شروع دی، د نیوزیلند او انډیا ترمنځ هم سیریز شروع دی، د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ هم دا د لوبه شروع ده. نو زه اوس د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ په دې لوبه باندې کلیک کوم. تاسو به راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته دغه ورلډ واید درته ښیي، یو دا دویم آسیا آنلاین. نو تاسو به دا دویم باندې کلیک وکړئ. هغه اول کله کله بندیږي، دا دویم نه بندیږي. په دې دویم چې مو کلیک وکړئ تاسو ګورئ دوستانو چې د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ لوبه دا د شروع ده او د لوبې هم اخري شیبې دي. د افغانستان انینګ پای ته رسېدونکی دی او اوس به د سریلانکا انینګ شروع کیږي. دوستانو دا وه د نن ویډیو. که مو ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه د کرکټ معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.